بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زتا سره کلی یم. ناظرین، زه عوامي مسایل پروګرام کې راغلی یم جټي بالا ته. د دې چې کوم مسایل دي، د دې کوم محرومیان دي، د دې باره کې تفصیل سره خبرو کولو د لپاره ما سره چې کوم زما د دې پروګرام ملمه دی نن یو ډېر درون انسان د خپل علاقې د لپاره هر ټیم سینه پلاس ولاړ او ډیر یو خپل ځان د پاره د خلکو کې یو پزړونو کې ځای پیدا کړی دی. پی ټی آی سره د دې تعلق ته ثناء الله صاحب راځي چې هغې سره ملاقات وکړو. وایس چیرمین دی او د دې علاقې مکمل تفصیل سره معلومات نه واخلو او سیاسي بیک ګراوند هم تاسو کو. السلام علیکم جی. وایسا بسم الله الرحمن الرحیم. ناصر جمال صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو د دونه شارټ ټایم کې موږ له وخت راکو او زموږ نه د کلی مسایل باره کې تاسو نو ډیره مننه جی. ډیره شکریا. ثناء الله صاحب تاسو لږ زموږ د ناظرین ته لږ د خپل سیاسي بیک ګراوند لږ بیان کړئ چې تاسو سیاست ته څنګه راغئ، ابا اجداد کې څوک وو نو؟ جی د سیاست خبره داسې ده چې پخوانه خو د موږ مشران کله به یو پارټۍ کیو کله بله کیو، بیا چې کله 2007-2008 نه جی زموږ د پی ټی آی سره زموږ دغه جوړ شو نو د هغې نه تر اوسه پورې انشاءالله چې موږ پی ټی آی کیو او انشاءالله چې ډېر ښه ریزلټ روځي او ډېر ښه تر دې وخته پورې انشاءالله چې دا پارټي ډېره ښه پارټي ده او موږ پکې یو تر اوسه پورې جي. صحیح ده. نو الیکشن ته بیا څنګه راغی، زړه څنګه وشو؟ والله زمونږ خو ډېر جي دا نړه نه کېدو، خو به د کلي د خلکو بس کېدی شي مونږ د خدمت ځای مونږ کې لیدلو نو بس د هغې په واسطه باندې مونږ جي بس کلیواله مخکې کو بس دې ته را ډن نه شو جي. نو انشاءالله چې بس د خدمت مو کې را کړې ده کوو به انشاءالله جي. ډېره ښکلې خبره ده، ډېره ښه خبره ده. د ثناء الله صاحب د ستاسو د حلقې د مسایلو باره کې که موږ خبره کوو نو دلته د روډ سټرکچر څنګه دی جي؟ یاره فلحال خو انشاءالله چې کله نه پی ټی آی ګورنمنټ راغلی دی نو انشاءالله چې کارونه روډونه هم انشاءالله مزیدار شو. مخکې به لږ ډېر معمولي دا و نو چې اوس معمولي کار هم راځي نو انشاءالله په د ایم پی ای صاحب ارباب وسیم حیات مونږ ډېره شکریا ادا کوو چې څه معمولي کار هم جي او مونږ صرف دغه وکړو ډایرکټ راځي او جي مونږ مسلې حل کوي د مونږ روډونه جوړوي. لکه وسیم حیات صاحب ریسپانس ورکوي ډېر جي ډېر مونږ ته ډېر مطمئن یو جي. خوشحاله ډېر جي. الله دې عزت وکړي، ډېر قدر عزت زمونږ کوي، روډونه راله برابري لارې مارې ډېر ښه مونږ ته مطمئن یو جي. ډېره ښکلې خبره ده. د سکول په بابت سره راته ووایي جي چې دلته سکولونه ستاسو په دې وي سي کې څه صورتحال دی؟ جي د سکولونو خو مونږ ته والله ډېرې مسلې دي. سکولونو ګوره پرایمري سکول نشته د مونږ په دې ویلیج کونسل کې، میډل سکول نشته جي، د جینکو دپاره سکول نشته دی. مونږ ته ډېر ګوره یو غریب مونږ دا غریبه طبقه ده جي، دا 50-50 روپۍ ځي لرې ځي کیلومیټر 2 پیسې ورکوي، دا ډېر دغه مونږ ته ډېرې مسلې دي جي د سکولونو. نو لہذا چې یاره مونږ دپاره پرایمري سکول هم جوړ شي، میډل هم جوړ شي، جینکو دپاره خپل سکول جي نو ډېرې مسلې د سکول. او دا یو خبره ده ناصر جمال صاحب چې مونږ ارباب صاحب له تلي وو، هغه وایي چې یاره تاسو چېرته ځای منتخب کړئ د سکول باره کې. نو هغه زمونږ یو درون رور دی نسیم الله نوم دی، هغه تقریبا 30-40 مرلې ځای دی او وی چې زه سکول له ورکوم نو انشاءالله تعالی چې د سکول مسله به هم زمونږ د علاقې حل شي او دغه باره کې انشاءالله چې وسیم صاحب له به ځو انشاءالله چې دغه وسیم رور سره ما ملاقات وکړي دي ځای ولا هغه ورکوي. ډېره ښه خبره ده. دې سره د تعلیم چې کوم رجحان دی هغه به برقرار پاتې شي. د خلکو شوق بیا وي خو چې سکول وي، چې سکول وي نو بیا شوق وي او هغلته کې د تعلیم رجحان هم بیا وي. د صحت په بابت سره ثناء الله صاحب ستاسو په دې وي سي کې څه ډسپنسري یا څه بل جي د ډسپنسري خو به درته زه ووایم چې هغه د 15 کالو نه جي سم نشته. نو د دې خو د ټولو نه فلحال د دې خو ټولو نه غټ ضرورت د دې دی جي. لکه سړی کری هم ولګي یو ډېر لرې ځي راځي که نه نو دی چې زموږ په دې علاقه وي سي جټي بالا نه چې دې کې خامخا یو 2-3 ډسپنسریانې پکار دي جي. صحیح خبره ده جي. دا راته وایي ثناء الله صاحب که ستاسو مریض دلته نه بیمار شي نو دی به بیا چېرته منډه وي پېښور ته دغه ته بالکل پېښور ته جي. نو پېښور ته چې ځي راځي نو د مریض څه پته لګي جي. دا خو دا حقیقت دی. ډېرې مسلې دي جي بس
ټیک شو ډسپنسري جی بالکل صحیح ده د بجلی په بابت سره لږ راته ووایئ چې ستاسو په دې وي سي کې د بجلی صورتحال څه دی ناصر جمال بھائی داسې کار دی د بجلی خو زه درته ووایم زمونږ په 24 غنټو کې جی 18-19 غنټې بجلی نه ښه بجلی نه وي جی سار راشي جی بیا مازدیګر یو پړک ورکړي نو ډېرې مسلې د بجلی او دا خو د شورونه له 7 کالو شو جی صحیح دی نو د بجلی هم جی مونږ ته فی الحال د جټي بالا حلقې ته خو ډېر فوري پکار ده جی نو یو پټیم جی 24 غنټو کې جی 2-3 غنټې بجلی وي مونږ ته صحیح ده جی بالکل صحیح ده او دا ډېر زیات لکه دغه غوندې خبره ده چې لکه ګنجان آبادي ده دلته داسې نه ده چې یاره څه ده شاړه ده یا څه دغه دی ښکلې بالکل جی تقریبا 15-20 هزار آبادي د موږ صرف ویلیج کونسل کې جی بالکل نو والله ډېر ضرورت دی د ټرانسفارمر وغیرہ ثناء الله صاحب چې تاسو خراب شي ټرانسفارمر خو جی چې خراب هم شي د ام پی ایس صاحب ارباب او سیمایات ته خدای ډیر قدر عزت وکي زمون والله چې سم معمولی خبر هم راشي بس هغه ته یا رنګ کو یا ورشو او ډیر مسلې مونږ له د بجلی شي د لارو شي ټول مسلې مونږ له جی هغه حل کوي جی صحیح دی جی دا ټرانسفارمر خراب شي را له جوړ کی راته د مونږ په کلی کې یو ټرانسفارمر وجي ټیک شو چې وسیم صاحب راغلی نو زمون په کلی کې شپږ ټرانسفارمر شو جی نو ډیر سہولت جی بس داغه د خدای قدر کې تاسو په وی سي کې به د نورو کلوم د کسي صورتحال بدل ډیر جی به ټول یو مسیو حل دی جی بس ټول یو دا خبري بس بالکل جی بالکل صحیح ده د ګیس بابت سره لګ راته وایي چې د ګیس صورت ګیس خو جی د ګیس خو ګیس وی جی خو لوډ شیډینګ هم داغي نی ډیر خو ګیس زمون علاقو د جی ډیر سلو راځي خسلو نو بداغیم د سید د حکومت صداغو کی چیرې د دې سهل روزي جی اخو وفاق سره دا او وفاق او د صوبې خو لکه صوبایي حکومت خو خپل کې نه لګی دا نو بس اوس که فرض کې وفاق کې پی ټی آی راغ نو بیا به کېږم داس کو نه بالکل ان شاء الله خو بس الله دې راولي او د ګیس دا مسله به ان شاء الله بیا حل شي صحیح دی د نورو مسلو سره ٹھیک شو جی بالکل صحیح ده ثناء الله صاحب د انعکاسه باره کې راته وایي چې رساسو په وی سي کې چې د انعکاسي صورتحال څنګه دی د نکاسه خبره تو کا نکاسي دا سکاري زمونږ د کلی یو نکاسي د یو ویړنې دی جی ٹھیک شو هغه دلته د دوه فریقینو سم مسالې راغی هغه مونږ ته دې سړی د ویړنې بند کړي نو ازر سات نه جی زمونږ د ټول کلو بني دلته یو ځای کې ودري کله د شاپټو ته جی کله ست جی نو فل حال والله چې د خلکو دیوالونه کریک شو او ویړنې ټول بند ولاړی مونږ ول وسیم صاحب لزو تلو ماغوي چې ان شاء الله دې بم د لزو سهل روباسم او دوه درې در ملاقات کو ان شاء الله غوي چې ابتنی مکه بلدی د غم د لټیک کوم الله دې وکړي الله دې وکړي دا ډېره غټه خبره ده د سرکاري وړو بابت سره راته وایي چې مخکې څه صورتحال اوس څه صورتحال مخکې خو به جی بس دا و چې بس دغه دورو د جی یو آی جی نو والله مونږ به رابطې کولې مونږ چېرې وړو چېرته په 2-3 میاشتې پس په جی یو ګاډی راغو نو فی الحال چې دا پی ټی آی ګورنمنت راغلی دی نو 4 دیخي ابتد بو کې خامخا ګاډی مرাজি اوس جی زمون کلی کې خپل کوټه ده روزانه موړ راځي نو ډیر ان شاء الله د وړو خو د ډیر سہولت دی ټول دا غټه خبره ده دا ګرانی دوم ډیره ده جی حسن الله صاحب چې په دې ټیم کې 12-1300 روپے چې سټیم ته یو غریب سړی له اسانتیا ورکې نو دی باندې ډیر خوشاله بالکل جی بالکل ډیره ګرانی ده ډیره ګرانی ده جی بالکل د صفو بو په بابت سره راته وایي چې تاسو ټیوبل وغیرہ تاسو شته ټیوبل خو ارباب صاحب وایي چې ان شاء الله چې د ټیوبل د غیمره لکړي چې تاسو 2-3 مرلېزه والي نو زه ول ان شاء الله مونږ منتخب کړي دي او زیات نه زیات ان شاء الله لسپینځل لسرودو کې نه دي او چې ان شاء الله د ټیوبل غم به تکوم زه دا به خبره او یو د وبو خو بس تاسو ته پته چې ټوبل نیو ډېرې مسلې وي ارزه کی نو ټوبل زمون په علاقه نشته ان شاء الله وسیم صاحب وی چې دا به تاسو کوم دا بل زم ولک منتخب کړی جی دا شکر دی جی ثناء الله صاحب تاسو په پی ټی آی کې یې خجی ټیک شو جی نو صوبایي حکومت تاسو سره ګوري چې دوباره به جوړ کړی شي مرکزی خو باندې پرېګه د مرکز به د نسته پوس کوم خو په کې پی کې به دوباره د حکومت راشي یره فی الحال چې ان شاء الله د څنګه توقعات تیجی کنه نو چې دې ته وګورو نو 100% ان شاء الله توقعات زه تاسو خیمه ثناء الله صاحب کنه 400 ته وګوري ټوله جی وای پرته ده پکې ان پی پرته ده مردان ته وګوري نور زیو ګور استاسو خبره بزو عالم جی ګور دغه ته وګوره ایمل ولی ته جی سونه غټ دغه سره شکست ورکو
بل هغه شیخ صاحب نو ان شاء الله چې دغه د کتونکو ته د خلکو تخکاریم چې ان شاء الله راتلونکي وخت په ان شاء الله چې صوبایي خو به وي او قومي به ان شاء الله چې 100% چانس شته تاسو مطمئن یې ان شاء الله چې بالکل به راځي ٹھیک شول زما دعاګانې دي چې الله دې وکړي چې کم ځکه د عوامو بهتري وي هغه څه شي بس دا یو خبره ده چې یاره که راغو دوباره نو بجای د دې چې نواز شریف یا زرداری پسې صرف کېږي نو ادارې ټیک شي نو ادارو نه پس دی نو دا نور مسایل به بالکل جی تر کومه ادارې نه ټیک نو که څوغل روم نیسي چې ادارو له ورکی چې اداره ورسره ملو شي بالکل ټول بس دغه مسله ټیک شو جی ډیره مهرباني تاسو ثناء الله صاحب چې تاسو زموږ پښتو ټي وي لټیم ورکو ډیره مننه ناصر جمال صاحب تاسو ډیره مهرباني ډیره شکریا جی ناظرین دا زموږ ثناء الله صاحب پی ټی آی سره د دې تعلق ته او د جټیبالا وی سی چې دی نو دا وایس چیرمن دی زه حقیقت خبره ده چې کله چیرمن سره ملاقات وشي هغه اچیومنت کړی وي واغې باندې زړه خوشاله شي چې زیره ډیر ښکلې خبره ده چې کله وایس چیرمن سره ملو شي او هغه آف د ریکارډ لکه ته راځي او علاقه کې تاسو کې داغي او داغي خدمات او خلک خیه چیرې دا سیدا دی وایس چیرمن لکه نو ورسره سټیمپ شنه سیکریټری شنه فلانکیشن ډینګلې او خدمات چې کم دی هغه د ناظم په برابر دي نو زړه بیا ډیر زیات خوشاله شي چې دا ډیره ښه خبره ده یو د اقتدار والا مشرم شته او بل لا فعل اقتدار ورسره نشته خو هغه د اقتدار والا په برابر یا داغه نه کم یا لږ داغه نه زیات دغه سي دا یو مشر شته دی چې هغه د خپل حلقې چې څومره خلک دي دا ډېر زیات خیال ساتي نو ثناء الله صاحب چې کم دی د خپل حلقې چې کم قسم خیال ساتل شروع کړی دي ما په خیال راتونکو الیکشنو کې بعد هغه لپاره دا سانتیان پیدا کوي او چې کم هغه د خدمت جذبه وي دا چې دینو دا برقرار پاتې شي نو چې سټیم داسې کس بیا دوباره سټیم هغه عہده ورته ملو شي نو د تپتی چې کم کارونه کول دي او څه کارونه کول دي والله رب العزت یو کې چې د ټولو چیرمنان یا وایس چیرمنان دغه د خدمت چې کوم جذبه د موقع ده هغه ته همدغه برقرار وي چې هغه د علاقې د پاره سو کې اجازه غوړو ډیره مننه السلام علیکم